افغانستان خپل تولید شوي د اوبلن غازو د لیک ټانکرونه ازبکستان ته صادر کړل. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د هرات په یوې صنعتي کارخونه کې د اوبلن غازو د لیک جوړ شوي ټانکرونه د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته صادر شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په هرات کې تولید شوي ټانکرونه له هېواده بهر صادریږي. د دغې کارخونې د مسؤلینو په خبره په لومړي ګام کې 2 ټانکرونه ازبکستان ته صادر شوي او تمه ده چې په بل پړاو کې لسګونه ټانکرونه د ازبکستان سربیره د سیمې ځینې نورو هېوادونو ته هم صادر شي. د اوبلن غازو د ټانکرونو د تولیدي کارخونې عامل مدیر سعید عزیزي وایي د 48,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له اوبلن غازو سره 2 عدده ټیلر ازبکستان ته صادر شول. د اوبلن غازو د ټانکرونو د تولیدي کارخونې د تخنیکي برخې مسؤل محمد اکبر منتظم هم په دې تړاو څرګندوي چې موږ د نړیوال سټنډرډ پر بنسټ کار کوو. زموږ معیار د امریکا معیار دی او د ترکیې د ISO تر نظر لاندې دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونه خونه وایي چې کورني تولیدات د ښه کیفیت لرلو له امله په سیمه او ګاونډیو هېوادونو کې ډېر پېرودونکي لري. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایه امیر محمد یوسف امین رسنیو ته ویلي چې دا سوداګرۍ او پانګونې خونه کوښښ کوي ترڅو صنعتي شرکتونو ته د سټنډرډ جوړولو سندونه برابر کړي. زموږ تولید چې نړیوال مارکیټ ته ځي بېله کومې اندېښنې به ښه هویت وکارول شي. ورته مهال د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي چې سرپرست حکومت هڅه کوي چې تولید ورته مهال د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي چې سرپرست حکومت هڅه کوي چې تولیدونکو او صادروونکو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د هرات والي نور محمد اسلام جار په دې اړه رسنیو ته ویلي چې تاسو نن وایي د هرات والي نور محمد اسلام جار په دې اړه وایي چې تاسو نن وایي چې موږ ښه کیفیت لرونکي ټانکرونه جوړوو چې د سیمې په سټنډرډ برابر اوسي او د سیمې هېوادونو د منلو وړ واوسي. راځئ چې سټنډرډ په هر څه کې پورته یوسو. د اوبلنو غازو دغه ټانکرونه داسې مهال ازبکستان ته صادر شوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ ډېرو هېوادونو ته د هرات د صنعتي ښارګوټي د تولیداتو د صادرېدو بهیر پیل شوی دی.